بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. اصغر صلاح یم. تاسو سره د العربیة بین یدیک کتاب دی. 321 نمبر صفحه، لومړی جلد، 14مه وحده او 40اتیاوم درس، 136مه ویډیو ده. اولا القراءه. نو مخکې درسونو کې موږ او تاسې تدریبات او درسونه ولوستل، بیا د هغې القراءة والکتابه د لیک او لوست برخې ته راورسېدو. په دې کې التدریب الاول دی: اقرأ الفقره ثم اجب عن الاسئله. دا پاراګراف ولولئ، بیا د لاندې پوښتنو جوابونه ورکړئ. غادر سعید. غادر هغه ځای پرېښود، یو ځای نه څوک ځي که نه. جاء راغی، غادر یا ذهب لاړ، غادر هغه ځای چې پرېږدي هغې ته وایي چې غادر. غادر سعید بلده. سعید خپل ملک هیواد پرېښود، للعمرة عمرې لپاره، یعنې لاړ عمرې ته، یعنې خپل هیواد نه عمرې ته لاړ. ووصل او ورسېده، الى الميقات میقات ته، فی الصباح په سحر کې. میقات هغه ځای وي په کوم ځای کې چې حج کوونکی د کوم ځای نه باید احرام یعنې احرام د همغې ځای نه وروسته لازمي دی، مخکې نه هم اغوستی شي. خو میقاتونه دقیق د هر هیواد میقاتونه معلوم وي. مثلا د افغانستان او نورو هیوادونو نه چې فلانکي ځای نه بیا اغوندي، هغې ځای نه فلانکي. نو میقات هغه ځای دی کوم ځای نه چې احرام تړي. غادر سعید بلده للعمره. سعید خپل هیواد نه عمرې ته لاړ، خپل هیواد یې پرېښود، عمرې ته لاړ. ووصل الى الميقات فی الصباح، او میقات ته په سحر کې ورسېده. لبس ثوب الاحرام. لبس وایغوست، ثوب الاحرام د احرام جامې. ولبى بالعمرة او د عمرې تلبیه یې وکړه. عموما لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، دا تلبیه ده. لبیک وایي نو ځکه وایي ولبى بالعمرة. ثم ذهب، ثم او بیا ذهب لاړ، الى مکة المکرمة مکې مکرمې ته. وصل سعید الى مکة. سعید مکې ته ورسېده بعد العصر د مازدیګر نه وروسته. شعر سعید، سعید احساس وکړ، بالسرور د خوشحالۍ، فی المسجد الحرام په مسجد حرام کې. طاف سعید، طاف طواف وکړ، داسې ګرد چاپېره د کعبې نه تاو شو، دې ته طواف وایي. طاف سعید دی فعل دی. طاف سعید، سعید طواف وکړ، حول الكعبة د کعبې ګرد چاپېره. 7 اشواط، 7 اوه، اشواط اوه کرتې، اوه دفعې، اوه دا اوه ځلې تاوېدلو ته اشواط وایي. یو ځل ته شوط واحد، شوطان، 3 اشواط، 4 اشواط، 7 اشواط، اوه ځلې. ثم سعى، بیا د بین الصفا والمروه د صفا او مروه ترمنځ سعی وکړه. وحلق رأسه، حلق کلولو ته وایي، څوک ورته خریل وایي، څوک ورته کلول وایي. وحلق رأسه او سر یې کل که. حلق رأس، حلق کلک، رأس سر، هو د هغه، حلق رأسه یعنې هغه خپل سر کل که. اوس سوال دی، دا به تاسې جواب کوئ، زه یې نه جوابوم ځکه چې په پاس ما ټول جوابونه په هغه کې ذکر شو. یو د اول سوال به زه یا دوم سوال به م ورسره جواب کوم ځکه دواړه اسانه دي. لماذا غادر سعید بلده؟ ګوره ډېر اسانه جواب دی. للعمرة د عمرې لپاره. سعید ولې خپل هیواد پرېښود؟ د عمرې لپاره. متى وصل الى الميقات؟ في الصباح، په سحر کې. ماذا لبس في الميقات؟ جواب یې دلته دی، دا به تاسې پیدا کړئ. میقات کې څه وکړه؟ ماذا لبس في الميقات، میقات کې څه واغوستل؟ ماذا فعل في الميقات، میقات کې څه وکړه؟ الى اين ذهب بعد ذلك، د هغې نه وروسته څه چېرته لاړ؟ په دې کې جواب دا دی، نو تاسې پیدا کړئ، زه نه. متى وصل سعید الى مکة، مکې ته څه وخت ورسېده سعید؟ بما شعر سعید في المسجد الحرام، په مسجد حرام کې د څه احساس وکړه؟ بالسرور، د خوشحالۍ.
خو تاسې به مکمل جواب داسې ووایئ چې شعر سعید بالسرور فی المسجد الحرام. دا بل سوال هم تاسې جواب کوئ. کم شوطا طاف سعید حول الكعبة، د کعبې شاوخوا سعید څو ځلې تاو راتاو شو یا تاو شو. دا تاو راتاو داسې بل رقم ښکاري که نه، صرف تاو به ووایو، څو ځلې تاو شو. اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة. دا پاراګراف ولولئ، بیا ورسره سوالونه دي نو هغه به هم جواب کړئ، لکه څنګه مو چې پاس سوالونه جواب کړل دغسې به دغه سوالونه هم جواب کړئ. دا پاراګراف به هم زه ولولم. طاف أحمد حول الكعبة 7 أشواط. طاف طواف وکړ أحمد حول الكعبة د کعبې چاپېره 7 أشواط وځلې. صلى لمونځ یې وکړ رکعتین 2 رکعته خلف شاته مقام ابراهیم د مقام ابراهیم. صلى رکعتین خلف مقام ابراهیم د مقام ابراهیم شاته 2 رکعته لمونځ وکړ. ثم او بیا بیا سعى بين الصفا والمروة 7 أشواط د صفا او مروه ترمنځ وځلې سعی وکړ، لاړ او راغی، دې ته سعی وایي. د حج په اصطلاحات خپل اصطلاحات دي. ثم حلق رأسه او بیا یې سر کل کړ. وذهب إلى الفندق او لاړه هوټل ته. وخلع او وی باسته ثوب الإحرام د احرام جامې. بعد العمرة د عمرې نه وروسته سافر احمد سفر وکړ احمد إلى بلده خپل هیواد ته. بعد عام یو کال وروسته، بلد هیواد، بلده د هغه هیواد. بعد عام یو کال وروسته سيحضر احمد احمد حاضریږي، احمد راځي. دا مې پخوا هم ویلي چې دواړه معناوې لري. مع اسرته خپل فامیل سره، للحج والعمرة د حج او عمرې لپاره، ان شاء الله که الله اراده وایه یا که الله وغوښت. سوالونه دي. ماذا فعل احمد بعد الطواف؟ د طواف نه وروسته یې څه وکړل؟ صلى رکعتین خلف مقام ابراهیم د مقام ابراهیم نه شاته یو 2 رکعته لمونځ وکړ. دا سوال دی. زه سوالونه معنا کوم خو جواب به تاسې پیدا کوئ. چې کوم مې اسانه لیده هغه به زه جوابوم. أين صلى بعد الطواف؟ چیرته یې لمونځ وکړ د طواف نه وروسته؟ خلف مقام ابراهیم. مقام ابراهیم په حج کې داسې یو ځای دی چې عموما هلته څوک حج او عمرې ته ځي، د هغې شاته 2 رکعته لمونځ کوي. مقام د قیام ځای دی د ابراهیم علیه السلام. نو بس دا هلته د ابراهیم علیه السلام سنت جوړ شوی دی اوس چې هلته مونږه طواف کوو، او همداشان اوس د پیغمبر علیه السلام سنت هم دی، لکه څنګه چې د قربانۍ ته د ابراهیم علیه السلام سنت وي اوس زمونږ هم دی. ماذا فعل بين الصفا والمروة؟ سعى بين الصفا والمروة. د صفا او مروه ترمنځ یې څه وکړه؟ هلته منډې وهي که نه؟ سعى منډې هم نه وهي خو لږ تیز تیز ځي. ماذا فعل بعد السعي؟ د سعي نه وروسته یې څه وکړل؟ دا به تاسې ووایئ. ماذا فعل بعد الحلق؟ د کلولو نه وروسته، ګوره بعد الحلق یعنې د سر کلولو نه وروسته یې څه وکړه؟ أين خلع ثوب الإحرام؟ د احرام جامې یې چیرته وویستلې؟ کم شوطا طاف حول الكعبة؟ د کعبې شاوخوا څو ځل تاو شو؟ متى سيحضر للحج؟ حج ته به کله راځي؟ زه دلته صرف دغه یو نقطه غواړم تاسې په پوه کړم چې زه څنګه پوه شومه چې بعد الحلق دلته کلول دي، د سر کلول. ګوري په عربي کې یو نقطه ډیره مهمه ده. الف لام دا نکره معرفه ته اړوي. نکره داسې دی لکه مسجد، دا نو اوس نه پوهېږو چې د دنیا کوم مسجد، خو المسجد که راغی دا معرفه ده، یعنې موږ پوهېږو چې دا کوم مسجد دی. کوم مسجد؟ مثلا الف لام باندې به زه څه پوه شم؟ یعنې حتما ما په خبرو کې مخکې د یو مسجد په هکله خبره کړې ده. اوس چې المسجد وایم نو څه مطلب دا دی؟ د دې مطلب دا دی چې د هغه مغه مسجد خبره کوم
چې موږ مخکې یاد کړی. حلق مطلق کلولو ته وایي، خریلو او کلولو ته وایي. نو زه څه پوه شوم چې دا اوس د ږیرې کلول دي، دا د سر ویښتانو کلول دي، دا د څه شي کلول دي؟ دلته خو ماذا فعل بعد الحلق، د حلق د کلولو نه وروسته څه وشو؟ وګورئ د حلق کې الف لام راغلی، الحلق راغلی. هلته وګورئ، دلته کوم ځای کې و؟ ثم حلق رأسه، سر یې کل کړ. نو الحلق چې راغی الف او لام ورسره راغی، د دې څه مطلب؟ چې هماغه کلول دي چې مخکې ذکر شوی دی. او مخکې ذکر د څه شي شوی؟ د رأس، د سر د کلولو، د ویښتانو د کلولو شوی دی. نو په عربي ژبه کې مسله دا ده، الف او لام نه بغیر چې چیرې شي دا نکره وي. البته اوس احمد محمود خو معرفه دی خپله، هغه شی چې معرفه نه وي هغه اسم د الف او لام سره معرفه کیږي، نکره اسم. نو الف او لام چې راغی دا همغه معرفه دی مخکې چې بحث شوی دی. متى سيحضر للحج، حج ته به کله راځي؟ نو کله به راځي دا به تاسې ته پته وي چې کله نه راځي. نو دا و 321 نمبر صفحه، بل به وګورو. بس دی د نن لپاره همدومره، د راتلونکي درس به انشاءالله بله ورځ ولولو. نو د نن لپاره همدومره درس بس دی، په الله تعالی مو سپارم. ونلتقي إن شاء الله في الدرس المقبل، وإلى اللقاء القادم. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.